الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو تیر ورځم د توحید په باره کې خبره کړې وه او په دې ځان پوه کړ چې د ربوبیت توحید څه ته وایي، الوهیت څه ته وایي او د نومونو او صفتونو توحید دا څه ته وایي. نن ورځ انشاءالله د دې باره کې خبره کوو چې هغې ته شرک ویلی شي چې د توحید ضد دی. په دې باید سړی ځان پوه کړي، ځکه کله چې په یو شي باندې پوه نه وي نو په هغې کې واقع کېږي. په دې وجه باید ځان په دې باندې پوه کړو چې دا شرک اصلا وایي څه ته. ځکه الله رب العالمین وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العالمین انسان ته شرک نه معاف کوي. که نور ګناهونه درته خوښه شوه عفو درته کوي، خو چې شرک باندې کړی د دنیا نه لاړې نو بیا ابدي جهنم دی. الله دې موږ تاسو داسې حالت نه وساتي. نو په دې وجه باندې دا موضوع خطري ده او سړی باید دایما په ویره کې اوسي اسینه چې زما په عقیده کې شرک را داخل شوی وي. نو په دې وجه په دې خبره باندې ځان پوهول پکار دي چې دا شرک څه ته وایي. علما وایي شرک دا په دوه قسمه دی، یو ته غټ شرک وایي، یو ته وړوکی شرک وایي. غټ شرک دې ته وایي چې کله یو انسان د الله رب العالمین سره شریک ونیسي، هغه که د رب په توحید کې وي لکه مخکې چې بیان کړی ربوبیت توحید کې، او یا د الوهیت په توحید کې وي چې عبادت کې دی، او یا په نومونو او صفتونو په توحید کې. په دې درې توحیدونو کې چې یو کې د الله رب العالمین سره شریک ونیوه دې ته لوی شرک وایي، یعنی دغه انسان د اسلام نه بالکل وځي، کافر کېږي. سعدي رحمه الله وایي چې غټ شرک دې ته وایي چې یو سړی د الله رب العالمین سره شریک جوړ کړي، داسې دعا ورنه غواړي لکه د الله رب العالمین نه چې غواړي، او داسې امید ترې ساتي لکه الله رب العالمین نه چې ساتي، داسې مینه او محبت ورسره ساتي لکه د الله سره چې یو سړی مینه او محبت ساتي. او دغه رنګې یا یو نوع د عبادت دغې د الله نه ماسوا بل چاته خاص کړي، هغې ته دغه عبادت د الله نه ماسوا بل چا دپاره وکړي. د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام اولوالعزم انبیا ور دی، هغه په دې باندې ویرېده حسینه چې زمانه شرک واقع نشي. د دې وجې نه الله رب العالمین نه سوال کوي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. یا الله تمام د شرک نه وساتي او زما اولاد هم وساتي د دینه چې موږ د بوتانو عبادت وکړو. دغه رنګي ابن مسعود رضی الله عنهما حدیث روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. څوک چې مړ شو او ما سوا د الله رب العالمین نه، د یو الله نه ما سوا بل چاته عبادت کاوه، بل څوک را باله، نو هغه څنګه دی ورته به داخل شي. دغه رنګ الله رب العالمین په یو بل آیت شریف فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الله رب العالمین چې څوک د الله سره شرک وکړي نو الله رب العالمین په دغه انسان باندې جنت څنګه حرام ور باندې وګرځا، په هیڅ شکل باندې جنت ته نه داخله، او زه د څه کم ځای دی اور دی، او د ظالمانو لپاره بس امداد نه وي چې الله نه عذاب نه خلاص کړي. دغه رنګ جابر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. څوک چې د الله سره مخامخ شو، یعنی د دنیا نه لاړه او د الله سره شریک نه جوړاو، نو الله به جنت ته داخل کړي. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. او څوک چې د دنیا نه لاړه او د الله سره شریک جوړاو نو دا به چیرته داخليږي؟ ورته به داخليږي. الله دې داسې حالت ته ورونو ساتي. بل شرک د وړوکی شرک ورته وایي. په دې وجه نبی علیه السلام فرمایي اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. زه چې په تاسې باندې ډېر ویرېږم هغه د وړوکي شرک. نو پوښتنه وکړی شوه چې یا رسول الله دا وړوکی شرک څه ته وایي؟ نو نبی علیه السلام ویلي چې الریا. ریا په دې وجه علما وایي چې کوم په احادیثو کې شرک راشي او هغه غټ شرک ته نه رسېږي نو دې ته وړوکی شرک وایي، چې انشاءالله دې شرک باره کې به هم په راتلونکي ورځ کې به پورا تفصیل بیان کو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.